السلام علیکم، زما نوم جلیل افریدي دی او تاسو پښتو ډاټ ټي وي اورئ. نن زموږ پیله خبر چې دی هغه د یو کې او د ای یو باره کې دی چې چا راسه خپل د یو بل سره برکسټ ډیل فاینلي چې دی هغې راسه د یو بل سره رضامنده شول. برکسټ ډیل لبړه چې ده د ای یو د یورپین یونین او د ای یو کې په منځ کې ډېر وخت نه روانه وه او بیا نوی چې کوم وزیر اعظم د انګلینډ دی دا خاص طور په دی چې الیکشن ګټلی و نو دی دا ویل چې مونږ به دا ډیل چې دی دا به مونږ سرته رسوو. نو هغه ډیل هغې سرته ورسولو. دا ډیل چې دی راسه وکړو په دې کې انګلینډ ته دا فایده ده چې یورپ چونکې ورسره نور ټول ملکونه جوخت دي نو شیونه ورته لږ ارزان به رارسي او د هغې چې کم خلک په روزګار باندې لګېدلي دي هغې ته هم پکې فایده ده. نو دا د هغې دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې یو راسره برکزټ ډیل آخر نتیجې ته ورسولو. زمونږ دویم خبر چې دی هغه د ټرمپ حوالې سره دی چې چا خپل چې کوم اډوایزرز دي چې کوم مشران د هغې د کابینې خلک دي هغې ته شاباش ورکړی دی نن چې چا د اسرائیل او د عرب ملکونو د یو بل سره امن وکړلو. په هغې کې ټرمپ چې کوم 4-5 کسانو ته شاباش ورکړی دی، یو خو خپل زوم ته ورکړی دی جیرد کوشنر ته، بل سیکریټري پامپیو ته شاباش ورکړی دی، بل ټریجري سیکریټري چې دی سټیون منوچن هغې ته یې ورکړی دی، بل نیشنل سیکیورټي اډوایزر چې دی رابرټ اوبراین هغې ته یې شاباش ورکړی دی. او د دې ډیل په حوالې سره واقعي زمونږ ټول چې کوم عرب ملکونه دي یا ایون چې کوم پاکستان هم دی هلته دا لوبه چې دا ډېره ګرمه ده او ملکونه چې دي په دې هغه کې دي چې دا به څنګه مونږ ورسره دا ډیل برابروو او فایدې به ترې اخلو. ګورو چې را روان وخت کې د دې څه کېږي، خو ټرمپ دا ګڼي چې د اسرائیل او د مسلمان ملکونو په منځ کې چې کوم هغې روابط راسه جوړ کړل هغې ډېر غټ کار کړی دی. خو ورسره دا هم کتل دي چې په اسرائیل کې اوس حکومت مات شولو، بنجمن نتنیاهو چې کوم دی هغې کابینه ماته کړله. نو اوس ګورو چې هغې کې هلته څه حالات راځي، خو چې هلته کم حالات وي نو نورو ملکونو کې به هم ظاهره ده د هغې اثرات پر وضونو دا د را روان وخت خبرې دي. زمونږ دریم خبر چې دی هغه د ایران حوالې سره دی. د هغې چې کوم فارن منسټر دی هغې دا ویلي دی چې د امریکا په مونږ باندې چې الزام لګوي چې په عراق کې د هغې په امبیسۍ باندې چې کوم راکټې فایر شوی وی هغه د ایران د طرف نه شوی وی، نو هغه وایي چې دا هسې فضول خبرې دي، دا مونږ نه دي کړې او دا امریکا چې دا نورو ملکونو ته تللی ده نو هلته چې کوم غلطیانې ترې کېږي نو زمونږ په سر باندې راړئ. نو د امریکې او د ایران دا کیسه هم را سره ډېره عجیبه روانه ده. او که تاسو ته یاد وي نو د پریزیډنټ اوباما په وخت کې د امریکې او د ایران تعلقات را سره ډېر خراب شوي وو. اوس دا کتل دي چې دا نوی صدر د امریکې کوم راځي نو هغه به څنګه د ایران سره ډیل کوي. زمونږ چې کوم څلورم خبر دی هغه نن د پاکستان یو ډېر مشهور اخبار فرنټیر پوسټ چې دی هغې یو ایډیټوریل لیکلی دی د یو ایس چاینا ټریډ وار، یعنې د هغې د تجارت جنګ چې کوم روان دی د هغې حوالې سره. په دې ایډیټوریل کې هغې دا لیکلي دي چې د امریکې او د چین چې کوم دی دا جنګ چې را سره روان دی دا ټریډ وار چې دی، ټریډ وار مطلب د هغې چې کوم د یو بل سره کاروباري جنگ روان دی نو هغه ډېر ګرم شوی دی. امریکې ډپارټمنټ آف ټریجري چې دی هغې په هغې باندې ډېر سنکشنونه لګولي دي په چاینیز کمپنیانو باندې که نه چې هغه امریکې ته شیونه نشي راستولی. خو د هغې سره سره دا مسله هم ده چې په امریکا کې هم خلک اوس د چاینیز په هغه باندې روږدي شوي دي، خو چې د هغې چې کوم قیمتونه یې هغه ارزان وي. نو د امریکې او د چین دا ټریډ وار چې دی د دې اثرات په نورو ملکونو باندې هم پرېوځي. په هغې کې پاکستان هم یو ملک دی چې په هغې باندې به هم اثرات پرېوځي د امریکې د تعلقات حوالې سره. دا هم یو ډېره مزیداره سټوري ده چې په دې باندې مطلب نظر ساتل پکار دی چې را روان وخت کې به څه کېږي. او ورسره په روس باندې هم د امریکې هغه روانې دي، ورسره په سنکشنې لګوي. نو دا یو ډېر مزیدار آرټیکل مونږ پړاو کړی، مونږ چې ستاسو سره شیر کړو. د نن لپاره خبرونه بس همدونه دي. که موږ ته سره رابطه کول غواړئ نو زموږ ایمیل اډرس دی info@pakhto.tv. ډېره مهرباني. السلام علیکم.